د هود مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو ولسمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 123 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الف لام را داسې فرمان دی چې آیاتونه یې په پاخه او مفصل ډول ویل شوي دي د یو با حکمت او با خبره ذات لخوانه چې تاسې بندګي مه کوئ مګر یوازې د الله زه د هغه له لوري څخه ستاسې ویرونکی هم یم او زیری درکوونکی هم او دا چې که تاسې له خپل پروردګار نه بخښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ نو هغه به تر یوې ټاکلې مودې پورې تاسې ته د ژوند ښه وسایل درکړي او هر د فضل خاوند ته به د هغه فضل ورکړي خو که تاسې مخ واړوئ نو زه ستاسې په باب د یوې لویې هیبتناکې ورځې له عذاب څخه ویریږم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ستاسې ټولو د الله لوري ته ورګرځېدل دي او هغه هر څه کولی شي ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وګورئ دوی خپلې سینې تاووي تر څو له هغه نه ځان پټ کړي خبردار اوسئ کله چې دوی په جامو سره خپل ځان غاړي الله د دوی په پټو هم پوهیږي او په ښکارو هم هغه خو پر هغو رازونو هم خبر دی چې په سینو کې دي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين په ځمکه کې هیڅ داسې کوم خوځنده ساکښ نشته چې د هغه روزي د الله په غاړه نه وي او د هغه په باب هغه نه پوهیږي چې هغه چیرته اوسیږي او چیرته هغه سپارل کیږي هر څه په یو روښانه دفتر کې ثبت دي وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين او همغه دی چې آسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل چې له هغه نه مخکې د هغه عرش پر اوبو باندې و تر څو تاسې وازمایي وګوري چې په تاسو کې څوک د غوره کړو وړو خاوند دی اوس که ای محمده تو ووایې چې ای خلکو له مرګه وروسته به تاسې د دوهم ځل لپاره راپاڅول شئ نو منکران به سم د لاسه ووایي چې دا خبره خو ښکاره کوډې دي یعنې دروغ دي ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه
ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. او که مونږ تر یوې ټاکلې مودې پورې د هغو سزا یعنې عذاب وځنډو نو هغوی به ووایي چې کوم شي هغه سزا یې سر کړې ده. واورئ په کومه ورځ چې د هغې سزا وخت راشي نو هغه به د هیڅ چا په اړولو وانه اړولی شي او همغه شی به هغوی رایسار کړي چې هغوی ورپورې ملنډې وهي. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. او که چیرې موږ انسان ته له خپلې خوا نعمت ور په برخه کړو بیا یې ورڅخه واخلو نو دی د الله له رحمت څخه مایوسه کیږي او پرې انکار کوي. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. او کله هغه کړاو نه وروسته چې پر هغه باندې راغلی و موږ په هغه باندې د نعمت خوند سکونو وای زما ټوله بېوزلي ایسته شوه بیا هغه ډېره خوښي کوي او ویاړي. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. له دې عیب نه که څوک پاک دي نو صرف هغه کسان چې صبر کوونکي او نیکو کاران دي او همغوی دي چې د هغوی لپاره هم بخښنه ده او هم لوی مکافات. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. نو ای پیغمبره چیرته داسې نوي چې ته له هغو شیانو څخه کوم شی له وینا نه پرېږدي چې تا ته وحي کیږي او په دې خبره باندې زړه تنګی شي چې هغوی به ووایي چې په دې سړي باندې کومه خزانه ولې راتویې نه شوه یا دا چې له ده سره کومه پرښتې ولې رانغله. تو خو یوازې خبردار ورکوونکی هاخوا د هر څه څارندوی ساتونکی الله دی. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا دوی وایي چې پیغمبر دا کتاب له ځانه په دروغو جوړ کړی دی؟ وایه ښه که داسې ده نو د ده په څېر لس صورتونه په دروغو جوړ کړي راوړئ او له الله نه پرته نور چې هر څوک ستاسې معبودان دي هغوی که د مرستې لپاره رابللی شئ نو راویې بلئ که تاسې د دوی په معبود ګڼلو کې رښتیني یاست. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. اوس که هغوی یعنې ستاسې معبودان ستاسې مرستې ته نه رسیږي نو وپوهیږئ چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی او دا چې له الله نه پرته کوم بل حقیقي معبود نشته. نو آیا تاسې د دې حق په وړاندې د اطاعت سر ښکته کوئ؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. کوم خلک چې یوازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي وي د هغو کړو وړو ټوله میوه موږ هم دلته ورکوو او په دې کې له هغو سره هیڅ کمی نه کیږي. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
خو په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اوره پرته نور څه نشته. هلته به معلومه شي چې څه چې هغوی په دنیا کې کړي دي هغه ټول خاورې ریشول او اوس د هغو ټول کړه وړه محض باطل دي. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. خنو هغه څوک چې د خپل رب له لوري یوه څرګنده شاهدي درلودله له هغې وروسته یو بل شاهد هم د پروردګار لخوا د دې شاهدۍ په تایید کې راغی او مخکې د موسی علیه السلام کتاب هم د لارښود او رحمت په ډول راغلی موجود. آیا هغوی هم د مادیت پرستانو غوندې ورنه انکار کولی شي؟ داسې کسان خو به په ده باندې ایمان راوړي او له انساني ډلو نه چې هر څوک ورنه انکار وکړي نو د هغه لپاره چې د کوم ځای وعده ده هغه دوزخ دی. نو ای پیغمبره ته د دې شي له پلوه په کوم شک کې مه لویږه، دا حق دی ستا د رب له لوري، خو زیاتره خلک یې نه مني. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. او له هغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې دروغ وتړي. دغه راز خلک به د خپل رب حضور ته وړاندې کړی شي او شاهدان به شاهدي ووایي چې دا دي هغه خلک چې پر خپل رب باندې دروغ تړلي وو. واورئ په ظالمانو باندې د خدای لعنت دی. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. په هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلک منع کوي، د هغه د لارې کوږوالی غواړي او له آخرت نه منکري. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. دوی په ځمکه کې د الله بېوسي کوونکي نه وو او نه د الله په مقابله کې څوک د دوی ملاتړ. دوی ته به اوس 2 چنده عذاب ورکړل شي. دوی نه د بل چا اورېدای شوه او نه یې په خپله غور کوو. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. دوی هغه خلک دي چې خپل ځان په خپله په زیان کې واچو او هغه هر څه ورنه ورک شول چې دوی دروغ تړلي وو. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لدې پرته بله لاره نشته چې هم دوی په آخرت کې تر ټولو زیات زیانمن اوسي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړ او ښه کارونه وکړل او همغه خپل رب ته په عاجزۍ شول، نو په یقیني ډول هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
د دې دواړو ډلو مثال داسې دی لکه چې یو انسان ړوند کون وي او بل لیدونکی او اوریدونکی. آیا دا دواړه یو شان کیدای شي؟ آیا تاسې له دې مثال نه څه درس نه اخلئ؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. او همدغسې حالاتو چې موږ نوح علیه السلام د هغه قوم ته لیږلی وو. هغه وویل زه تاسې ته په ډاګه څرګنده خبرداری درکوم چې له الله جل علا شانه نه پرته د هیچا بندګي ونه کړئ. که نه نو زه اندېښمن یم چې پر تاسې باندې به یوه ورځ دردناک عذاب نازل شي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. په جواب کې د هغه د قوم هغو مشرانو چې د هغه د خبرې له منلو نه انکار کړی وو وویل زموږ په نظر کې خو ته له دې پرته نور څه نه یې چې صرف زموږ غوندې یو انسان یې او موږ به ګورو چې زموږ له قوم نه صرف هغو کسانو چې زموږ په نظر ټیټ خلک وو بې فکره او سنجشه یې ستا پیروي غوره کړې ده او موږ هیڅ شی هم داسې نه مومو چې په هغه کې تاسې له موږ نه څه تفوق ولرئ بلکې موږ خو تاسې دروغجن ګڼو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هغه وویل ای زما قومه لږ شان فکر وکړئ نو سمه ده چې که زه د خپل رب له لوري پر یوې څرګندې شاهدۍ باندې ولاړم او بیا هغه زه په خپل ځانګړي رحمت سره هم سرلوړی کړم خو هغه تاسې ونه شوه لیدلی. ښه نو له موږ سره څه وسیله ده چې تاسې منل نه غواړئ او موږ په زوره هغه ستاسې په سر باندې وتپو. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. او ای قومه زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه کوم مال نه غواړم زما اجر خو په الله باندې دی او زه د هغو خلکو شړونکی هم نه یم چې زما خبره یې منلې ده. هغوی په خپله د خپل رب حضور ته ورتلونکي دي خو زه ګورم چې تاسې جهالت غوره کوئ. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. او ای قومه که زه دغه خلک وشړم نو د خدای له نیونې څخه به ما څوک وژغوري؟ ستاسې په ذهن کې آیا دومره خبره هم نه کینی؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. او زه تاسې ته نه وایم چې له ما سره د الله خزانې دي نه دا وایم چې زه د غیب علم لرم نه دا دعوا کوم چې زه په رښتیا یم او زه دا هم نشم ویلی چې کوم خلک چې ستاسې سترګې په سپکه ورته ګوري هغو ته به الله کومه ښېګڼه ورنه کړي. د هغو د نفسونو په حالت باندې الله ډېر ښه پوهیږي. که زه داسې ووایم نو ظالم به یم.
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. په پای کې هغوی وویل چې ای نوح تا له موږ سره جګړه وکړه او ډېره دې وکړه، اوس نو زیاتي هغه عذاب راوله چې ته موږ ته د هغه اخطار راکوې که رښتونه یې. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. نوح جواب ورکړ هغه خو به الله راولي که خوښه شي او تاسې دومره زور وس نه لرئ چې د هغې مخنیوی وکړئ. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. اوس که زه ستاسې څه خیر ښېګڼه هم وغواړم نو زما خیر غوښتنه تاسې ته هیڅ ګټه نشي رسولی کله چې الله ستاسې د بېلاریتوب اراده کړې وي. همغه ستاسې رب دی او د همغه لوري ته ستاسې ورستنېدل دي. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ای محمد صلی الله علیه وسلم ایا دا خلک وایي چې دغه سړي دا هر څه په خپله له ځانه دروغ جوړ کړي دي؟ دوی ته ووایه که ما دا له خپله ځانه دروغ غوټه کړي وي نو پر ما باندې د خپل جرم مسؤلیت دی او کوم جرم چې تاسې کوئ د هغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نوح علیه السلام ته وحی وشوه چې ستا له قوم نه چې کوم خلکو ایمان راوړ هغو راوړ، نور نو کوم منونکی نشته، د هغو په کړو وړو باندې غمجن کېدل پرېږده. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. او تر څارنې لاندې زموږ له ښوونې سره سم د یوې کښتۍ په جوړولو لاس پورې کړه او ګوره کوم خلکو چې ظلم کړی دی د هغو په حق کې ماته څه سپارښت مه کوه، دوی ټول اوس ډوبېدونکي دي. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوح علیه السلام کښتۍ جوړوله او د هغه د قوم له مشرانو څخه به چې څوک د هغه له څنګه تېرېده په هغه پورې به یې ملنډې وهلې. هغه وویل که تاسې په موږ پورې ملنډې وهئ نو موږ هم په تاسې پورې ملنډې وهو. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ډېر ژر به تاسې ته په خپله معلومه شي چې په چا باندې هغه عذاب راځي چې هغه به رسوا کاندي او په چا باندې به هغه بلا را پریوزي چې ایسته به یې نشي کړی. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. تر دې پورې چې کله زموږ حکم راغی او هغه تنور را وخوټېده نو موږ وویل د هر جنس څخه یوه جوړه په بیړۍ کې واچوه، خپله کورنۍ هم پرته له هغو کسانو څخه چې مخکې د هغو په باب وینا شوې ده په دې کې سپاره کړه او هغه کسان هم کېنوه چې ایمان یې راوړی دی او په دې وخت کې لږ غوندې خلک وو چې له نوح سره یې ایمان راوړی و. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.
نوح وویل سپاره شئ په دې کې د همغه الله په نوم سره دي د دې روانېدل هم د دې درېدل هم زما رب ډېر غفور او رحیم دی. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. کشته یې هغه خلک راخیستي و روانه وه او هره څپه لکه د غره په شان راپورته کېدله. د نوح زوی په لرې فاصله کې و. نوح علیه السلام ورته غږ وکړ زویه له موږ سره سپور شه له کافرانو سره مه اوسه. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هغه راوګرځېد ځواب یې ورکړ زه همدا اوس په یو غره باندې خیژم چې ما له اوبو نه وژغوري. نوح علیه السلام وویل نن کوم شی د الله له حکم نه ژغورونکی نشته پرته له دې نه چې همغه الله په چا باندې رحم وکړي. په دې ترڅ کې یوه څپه د دواړو په منځ کې پرده شوه او هغه هم له غرقېدونکو څخه شو. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. حکم وشو ای ځمکې خپلې ټولې اوبه جذب کړه او ای آسمانه بند شه. بیا اوبه په ځمکه کې کېناستلې پرېکړه سر ته ورسېده. کښتۍ د جودي په غره باندې کېناستله او وویل شول چې ایسته دې شي د ظالمانو قوم د خدای له رحمت څخه. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح خپل رب ته غږ وکړ ویې ویل ای زما ربه زما زوی زما له کورنۍ څخه دی او ستا وعده رښتیا ده او ته له ټولو حاکمانو څخه لوی او غوره حاکم یې. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. په جواب کې الله ویل ای نوح هغه ستا له کورنۍ څخه نه دی هغه خو د یو فاسد عمل خاوند دی نو ته له ما څخه د هغې خبرې غوښتنه مه کوه چې ته د هغې په حقیقت باندې نه پوهیږي. زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو غوندې ونه ګرځوي. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح علیه السلام سمدلاسه عرض وکړ ای زما ربه زه تا ته پناه در وړم او له دې نه چې له تا نه هغه څه وغواړم چې زه پرې نه پوهیږم. که ته ما ته بښنه ونه کړې او رحم را باندې ونه کړې نو زه به برباد شم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. د الله لخوا حکم وشو ای نوح کوز شه زما له لوري سلامتیا او برکتونه دي پر تا باندې او پر هغو کسانو چې ستا ملګري دي او ځینې ډلې داسې هم شته چې په دنیا کې به د دوی برخه ورکړو بیا به زموږ له لوري دوی ته دردناک عذاب ورسیږي. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا
فاصبر إن العاقبة للمتقين. اے محمد صلی الله علیه وسلم دا غیبی خبرونه دي چې مونږ تا ته وحی کوو لدین مخکې نه ته ورباندې پوهېدلې نه ستا قوم نو صبر وکړه نتیجه د پرهیزګارانو په ګټه ده. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. او د عادیانو لوري ته مونږ د هغو ورور هود ولیږه هغه ویل ای قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسې بل هیڅ کوم خدای نشته تاسې محض دروغ غوټه کړي دي. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ای قوم په دې کار باندې زه له تاسې نه کوم اجر نه غواړم زما اجر خو د هغه ذات په غاړه دی چې هغه زه پیدا کړی یم. ایا تاسې له پوهې نه لږ غوندې کار نه اخلئ؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. او ای زما قوم له خپل رب نه بخښنه وغواړئ بیا د هغه لوري ته وګرځئ هغه به پر تاسې باندې د آسمان ورخونه پرانیزي یعنې باران راواستوي او ستاسې په اوسني قوت سربیره به نور قوت در زیات کړي د مجرمانو په څیر مخ مه اړوئ. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.